کاپیسا کې د طالبانو او وسلوال نښته. کاپیسا کې نښتې 3 طالبان او 2 نور وسلوال وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. د کابل له ګاونډي ولایت کاپیسا څخه راپورونه وایي چې د یو لوړ نښتو له کبله 3 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي. عیني شاهدانو ویلي چې دا نښته تېره شپه د کاپیسا د مرکز اړوند په ریګ روان سیمه کې شوې ده. د سرچینو په حواله یاد نښته د ناڅرګندو وسلوالو او طالبانو ترمنځ شوې چې په ترڅ کې یو وسلوال طالب وژل شوی او 2 ناڅرګند وسلوال هم وژل شوي دي. په کاپیسا کې طالبان ویان کریم الله وثیق بیا په دې نښته کې د 2 ملکیانو د ټپي کېدو خبره هم ورکوي. وثیق د نښتې مقابل لوري وسلوال غله ګڼلي، خو ځینې ځایي خلکو دغه نښتهوال د طالبانو مخالفین یاد کړي او ویلي چې هغه پر طالبانو برید کړی و. په یاده سیمه کې د 2 اونیو مخکې د یوې دیني مدرسې 2 استادان هم ناڅرګندو وسلوالو په برید کې وژلي وو. کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې ویل کېږي د طالبانو مخالفه ډله مقاومت جبهه کې فعالیت او نفوذ لري. طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي په هیڅ ولایت کې وسلوال مخالفین ثابت مرکزونه نه لري.